د اوږدې مودې راهیسې سیاسي جنجال د ډاکټر اشرف غني او عبدالله ترمنځ توافقنامه ولسمشر سیاسي اختلاف په جوړجاړي حل کړ ترڅو هیواد له ناورین څخه وباسي خپلو هیوادوالو ته یې امتیاز ورکړ خو پردیو هیوادونو ته یې د امتیاز اخیستنې موقع له منځه یوړله دلته ګټونکی او بایلونکی افغان دی کوم د پردي هیواد سره جوړجاړی نه دی شوی باید دا موضوع مثبت وارزول شي کنه نو لسګونه دسیسې تیارې وي کور په کور جګړه که دوی نه غوښتله هم تحمیلېدله ځکه چې ایران پاکستان روسیه او ځینې نورو استخباراتو غوښتل چې قومي جګړه پیل او ترڅو نظام ونړېږي افغانستان د جګړې جغرافیه او نقطه وساتي د اسلحو کاروبار لا توند کړي او د افغانستان په جغرافیه غیر مستقیم حاکمیت ولري او جګړهیزې ډلې ولري همدارنګه د هیواد له اوبو معدنیاتو څخه د جګړې د تحمیلاتو په برابر کې کار واخلي پاکستان خپلو شرارتونو ته بیخي خوښ و ترڅو د مشروع نظام پر ځای یو فرقهیي او یاغي ګروپونو په مرسته افغانستان لا ضعیف کړي د افغانستان اقتصاد او تجارتي رقابت او سترې پروژې له منځه تللې بدیل به یې په سیمه کې یا پاکستان یا هم ایران و روس غوښتل چې د افغانستان حکومت مشروعیت وبیلي پنجاب غوښتل چې مقابل لوری ټوټه وي خپل سیاسي موقف ته پرې نړۍ کې مشروعیت ورکړي د کابل دایکنډي او بدخشان ادارې ولري امریکا بیرته په منځنۍ اسیا کې خپل ستراتیژیک ملګری پاکستان تقویه کوو حتی یوه برخه جغرافیه به یې هم پنجاب ته منسوبوله لسګونه نورې دسیسې هم وې ځینې وختونه د مصلحت مسله د لویو ستونزو مخنیوي کې مؤثره تمامیږي موږ باید ځانونه متفق کړو ترڅو وکولی شو د سیمې او نړۍ سره سیالي وکړو ولې چې د افغانستان لپاره د ډیرو لویو قدرتونو نظرونه راوښتي دي ترڅو خپلې ګټې له همدې ځایه تأمین کړي د نورو جالبو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه خوښه کړئ تر بیا ښې چارې له دعاګانو مو مه هیروئ